د لر او بر د سمې غر پښتون چې یو موټی شي نشته ارمان مې بل په زړه له دې ارمان نه بغیر افغانیت مین و هم ملی بیرغ سره مینه وه په دې حد دی لکه د نن زمانې ملنګ جان د ملي ولولو د راپارولو ترڅنګ د خپل ولس او د خپل لوی ملت د راویښولو او روښانولو لویه دنده پر غاړه اخیستې وه د شاعرۍ ګیلمن وزیر چې کوم شعر ویلی دی هغه د زړه نه راوتلی دی او زړونو ته ګرځېدلی دی. که موږ ګورو نو ګیلمن په دا روانه پیړۍ کې داسې شاعر و چې تقریبا د پښتنو چې څومره هم ولس و څومره ولسي ذهني سطحه وه هغه د په خپلو شعرونو ډېره دوامداره او چټکه ساتلې وه. په خپله خاوره د پردیو زور او زر نه منم د خدای نه پرته هیڅ د سر د پاسه سر نه منم ژوندو د قبرستان په څېر وو یوه وړه غوندې کوټه وه د بکسې په رنګه زه پکې قید ومه د مړي د ډانچې په رنګه تر ټولو سخت پړاو دغه وو او که نه نو کان خو به یې داسې په پلاستر نیول او کشول به یې په هغه وخت کې په ده باندې چې کوم شکنجاوې تېر شوې کوم تکلیفونه تېر شول هغه د په څټ نه کړو د ده مبارزه یې په شا نه کړله لوټولو نه زندانونو خاموش کړو نه کرنټونو او شکنجو له خپلې مبارزې واړولو پښتانه راویښومه دا مې کار دی ما د حق په لار قبول دي په سر سترګو ګیلمنه که زندان دی یو کدار دی که څه هم ډېر دروند ټکی دی چې زما د خولې نه وتل ډېر مشکل دي خو ګیلمن پښتین یعنې هغه زموږ په منځ کې نشته دی او تکبیر د جنازې چې ملیونو روپسې وکړو قسم نه دی چې ډېر خلکو ارمانو روپسې وکړو